بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس چې دی زمونږ هغه شیپس دی. تېره ورځ هم پکچرز لوستی او آنلاین پکچرز هم تاسې کولی شئ که چېرته انټرنیټ موجود وي آنلاین د انټرنیټ نه عکس راخیستلی شئ. او نن موضوع شیپس دی. شیپس راځئ تاسې یو شیپس ډرا کوئ. مثال زه غواړم دغه رکټینګل مې راواخیسته، دا مې ډرا کړه. دې سره فارمټ په نوم یوه پراپرټي راځي، یو مینو خلاصیږي چې په دې کې لومړی شیپس دي، انزرټ شیپس. تاسې یو بل شیپس مثال زه غواړم د ایلیپس مې راواخیسته، دې ځای نه ډرا مې کړه. تاسې اوس کولی شئ چې ایډیټ شیپ ته راشئ، په دې کې چینج شیپ مثال هغه شیپ راخلئ، چینجوئ یو بل شیپ ته. فرضاً زه غواړم چې دې شیپ ته چینج کړم، یا تاسې غواړئ په دې کې ایډیټ پوینټس دې پوینټونو کې تغییرات راوړئ. کولی شئ دا پوینټونه داسې لږ تغییر کړئ. مثال دا پوینټونه تغییرات پکې راولئ، داسې کولی شئ داسې تغییرات پکې راوړئ. نو په دې طریقې سره هر یو شیپ چې تاسې راواخلئ او ایډیټ پوینټ باندې کلیک وکړئ. فرضاً زه راځم دلته دا شیپ چې دی همدغه شیپ بیرته چینجوم د ریکټینګل ته. ریکټینګل ته مې چینج کړه. اوس تاسې په ایډیټ پوینټ باندې کلیک کوئ، دې کې تغییرات راوړئ. ګورئ مثال دې ځای نه کولی شئ دا دې خوا راوړئ، دا چې دی داسې راوړئ. په دې طریقې سره داسې دې پوینټونو کې تغییرات راوړئ هم کولی شئ. داسې یو ډیزاین برابروئ. نو دا چې دی د ایډیټ پوینټ خبره شوه. اوس راځو بله خبره څه کوي، بله چې دا هغه د ری راوټ کنیکټرز دی. ری راوټ کنیکټرز اوس کار نه کوي، کله به کار کوي کله چې تاسې دوه شیپونه سره وصل کوئ. دلته به راشئ، دې ځای نه لاین به راواخلئ. مثال دا لاین مې راواخیسته، زه غواړم دا لاین چې دی د دې ایلیپس سره چې دی وصل کوم. ګورئ کله چې دا نقطې شنې شوې نو دا کنیکټ شو، دا دوه شیپونه چې دی دا اوس کنیکټ دي. ګورئ که چېرته راشو اوس دا ری راوټ کنیکټر چې دی دا به کار کوي. که دې باندې کلیک وکړو دغه تاسې دا کوم کنیکټر دا کنیکشن لاین چې ګورئ دا به تغییر شي. کلیک وکړئ، ګوره دا دی بل سایډ ته شو. که چېرته دا دلته راوړو مثال داسې کېږدو، تاسې وګورئ دغه کنیکشن چې دی دا به تازه شي. دې ځای نه شو. نو دا د ری راوټ کنیکټر خبره شوه. دا به زه ډیلیټ کړم. بیا به راشو دې ځای نه شیپس ته یو شیپس به ډرا کړو. مثال زه غواړم دا رکټینګل مې ډرا کړ. دې ځای نه چې دی تاسې غواړئ ټکس باکس ډرا کوئ. د ټکس لپاره تاسې کولی شئ چې دې کې هر څه لیکل کوئ، هغه لیکل پکې کولی شئ او هر ځای کې کېښودلی شئ. دې ته فارمټ هم ورکولی شئ. دې ځای نه راځئ ګورئ مثال زه راځم ډایرکټ دلته دې ته چې دی وټ آرټ سټایل ورکوم. فرضاً زه دا سټایل ورکوم، ورکړم دا به څه لیکو، دا سټایل مې ورکړم. که سایز یې زیاتوئ هوم ته به راشئ، هوم نه چې دی دلته به سایز ورته زیات کړئ، داسې لږ بیا دې خوا یوسئ. او همدارنګه فارمټ ته راځئ، دې ځای نه چې دی داسې سټایل ورکوئ. یا دې ځای نه ټکس فیل ته راځئ، فیل کې چې دی یو کلر ورته اچوئ. زه غواړم مثال فرضاً دا کلر ورته اچوم. بیا ټکس فیل کې چې دی بل کلر چې دی مور کلرز دې ځای نه راخلئ او رنګ اوکې کوئ. دې ځای نه دا دې راواخیسته. یا راځئ دلته چې دی پکچر اچوئ، په همدې ټکس کې چې دی پکچر فرام فایل باندې کلیک وکړئ. او دې نه وروسته تاسو سره چې په کوم ځای کې پکچر دی، زه غواړم مثال دا پکچر راخلم، انزرټ یې کړئ. نو هغه پکچر چې دی به راشي په دې ټکس کې. یا ګریډینټ چې دی لایټ وریشن یا ډارک وریشن داسې په دې ټکس کې اچوئ. یا چې دی ټکسچر تیار بلټن عکسونه دي، مثال زه غواړم دا پکې اچوم. یا نو فیل کلر چې دی هغه ترې ختموئ. بل دی آوټلاین، غواړئ آوټلاین ته څه رقم، مثال زه غواړم ریډ کلر ورکړم. یا دې ځای نه راځئ آوټلاین اندازه کوچنی غواړئ داسې، یا داسې غټ غواړئ. لاندې راځئ، څومره چې لاندې ځئ غټېږي، څومره چې پاسه ځئ کوچنی کېږي. بل دی ډاټ ډشز، دا آوټلاین چې دی کوم سټایل کې غواړئ. زه به راشم دلته یو فیل کلر به ورکړم چې دا آوټلاین ښه معلوم شي. اوس راځئ دې ځای نه که چېرته آوټلاین نه غواړئ نو آوټلاین باندې به کلیک وکړئ، آوټلاین به ختم شي. بل دی افیکټ، تاسو غواړئ د ټکس ته شیډو ورکوئ. دې ځای نه شیډو مو ورکړه، که یې نه غواړئ نو شیډو به کلیک کړئ. همدارنګه ریفلیکشن ورکوئ. دې ځای نه کولی شئ چې ریفلیکشن ورکوئ. یا دې ځای نه غواړئ چې ریفلیکشن په ځای چې دی ګلو ورکوئ. یا بیویل داسې سټایل ورکوئ. یا 3D روټیشن ورکوئ. یا چې د ټرانسفارم چې دی دا سټایلز دي دې کې دا سټایل داسې ورکوئ.
دې ځای نه مختلف قسمه سټایلز موجود دي ګوره هر یو سټایل باندې تاسو کلیک وکړئ سایز به لږ غټ کړو دې ځای نه تاسو کولی شئ چې هغه سټایل دې ته اپلای کړئ نو دا د ټیکسټ افیکټ دی که چیرې هر یو سټایل ستاسو خوښیږي زه به دا لږ دې خوا راوړم چې تاسو ته ښه معلوم شي ټرانسفارم ته راځو ګورئ هر یو سټایل باندې چې پوینټر وړئ هغه به بیل بیل معلومیږي داسې نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دا سټایل اپلای کړئ بیرته راځو شیپ ته د شیپ باندې کلیک کوو دې ځای نه راځو شیپ سټایل ځي موږ سره ګورئ که چیرته تاسو غواړئ چې دې ځای نه یو شیپ سټایل ورکوئ فرضاً زه غواړم دا سټایل ورکړم دا سټایل یا دې ځای نه چې دی پریسیټس تشوي یا ادر تیمز دې ځای نه یو کلر ورته اپلای کوو فرضاً دا کلر یا تاسو یې چې نه دا خوښ نه دی زه غواړم چې مثال دا سټایل بیا شیپ فیل ته راځئ هماغه د ټیکس غوندې خبره ده کلر ورکوئ یا دې ځای نه راځئ چې دی مور کلر ته راځئ فیل کلر ته دې ځای نه یو کلر ورته ورکوئ یا شیپ فیل ته راځئ پکچر په دې شیپ کې اچوئ شیپس ته فرام فایل ته راشئ مثال زه غواړم دا عکس پکې واچوم ګورئ شیپ کې به عکس راشي یا شیپ فیل ته راځئ دې ځای نه چې دی ګریډینټ داسې یو کلر پکې اچوئ یا ټیکسچر پکې اچوئ دې ځای نه راځئ یو ټیکسچر مثال زه غواړم دا ټیکسچر پکې اچوم یا نو فیل ته راځئ نو خالی کوئ بل شیپ آوټلاین زه بیرته یو کلر ورکړم چې تاسو په پوه شئ بل شیپ آوټلاین غواړئ چې آوټلاین بهر سایډ ته یو کلر ورکړئ مثال دا ریډ کلر مې ورکړ اوس راځو د آوټلاین اندازې ته لاندې چې راځو آوټلاین اندازه به غټ شي ډاټ ډشز کم سټایل کې غواړئ کلیک کړئ هغه به راځي بل شیپ افیکټ لکه مخکې مو چې ولوسته هماغه سټایلز دي 3D روټیشن دی شیډو دی ریفلیکشن دی سافټ ایج ګورئ په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې 3D روټیشن ورکړئ دې شیپ ته بله خبره دا کوي چې دا ایرو اوس کار نه کوي کله چې تاسو یو ایرو راواخلئ او دا ډرا کړئ ګورئ دې ځای نه ایرو چې دی مثال زه غواړم دا سټایل ورکړم افیکټ ته راځو ایرو چې دی شیپ آوټلاین ته راځو ایرو به اوس کار کوي ایرو کې کوم سټایل ورکړئ مثال زه غواړم دا سټایل دا ایرو شو بیرته شیپ ته راځو ها دلته ارت سټایل مونږ ولوسته چې تاسو پوه شئ ورباندې اوس راځو بله موضوع چې ده هغه د برینګ فارورډ او سینډ بیکورډ دی زه راځم دې ځای نه دا ایرو راخلم او بل چې دی راځو مثال دغه ټرینګل مې راواخیسته دا به ډرا کړم د ټرینګل ته به یو بل قسم کلر ورکړو اوس راځو برینګ فارورډ دغه ریکټینګل چې دی دا غواړم برینګ فارورډ دا زه رامخکې کړم د ټولو نه برینګ فارورډ ګوره د یوه نه مې رامخکې کړم دا ایرو د ټولو نه شاته دی که دې باندې کلیک وکړو برینګ ټو فرنټ د ټولو نه یو دم رامخکې کړم او سینډ بیکورډ غواړو چې دغه ایرو د یوه نه شاته کړو ګورئ د دې ټرینګل نه شاته زه یم چې دا ټرینګل دی دا د ټولو نه شاته وي سینډ ټو بیک د ټولو نه به یې شاته وي سلیکشن پین باندې کلیک کوئ دلته چې دا کوم سترګې ښکاري دا ټول موږ ته ګوره شو کېږي سترګې مو بندې کړئ ټول هایډ شو بیا یو باندې کلیک کوئ شو کېږي به شو آل ټول شو که هایډ آل ټول هایډ دې ځای نه هم تاسو کولی شئ مثال زه غواړم دا ایرو دی دا زه لږ لاندې ویسوئ داسې بیرته یې به راوړئ نو دا د سلیکشن پین خبره شوه بل دی الاین څه کار کوي زه به دلته راشم دا شیپونه مې راواخیستله داسې مې برابر کړه دا به درې واړه کنټرول سره سلیکټ کړو کنټرول بټن مې صحیح او سلیکټ کوئ الاین لیفټ سایډ کې الاین کا کنټرول زیډ مې کوم رائټ کې سنټر کې الاین کوئ یا پر ټاپ کې الاین کوئ یا همدارنګه چې دی پر رائټ کې الاین کوئ کنټرول زیډ پسې وایي همدارنګه چې دی الاین میډل په منځ کې داسې برابروئ یا چې دی راځي ورته چې نه په بټم کې داسې برابر کړئ یا د دوی ترمنځ چې دا کومه فاصله ده ډسټریبیوټ هاریزنټلی د دې ترمنځ ګوره په افقي ډول چې دی دا برابر شو کنټرول زیډ د په عمودي ډول چې کوم فاصله دوی ترمنځ وي هغه غواړه چې برابر یې داسې لکه فرضاً زه غواړم چې دا دلته کېږدم دا دلته د دوی ترمنځ ګوره په افقي ډول دا فاصله د درې واړو ترمنځ که غواړئ وویشي ډسټریبیوټ هاریزنټلی همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ چې په کوم ډول په عمودي ډول چې کومه فاصله د دوی ترمنځ دا په مساوي برخو شي اوس دا دواړه شیپونه سره نږدې زه یم چې دا ټولو ترمنځ فاصله څنګه مساوي په ورټیکل ګور مساوي شو همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ یو شیپ چې دی وړئ سنیپ ټو ګریډ ګوره که زه دا د دې دا شیپ راواخلم دې ته وړم
کوم جمپ نه وایي که چېرته راشو سنیپ ټو ګریډ کلیک وکړو دا به اوس په دې د دې شیټ په دې سیلونو کې ګوره جمپینګ کوي جمپینګ که چېرته دا سلیکشن لرې کړو نو دا ګوره سموث حرکت کوي همدارنګه سنیپ ټو شیپ کوي ټیک مارک وګورئ دلته چې وړو چې شیپ ته نږدې کېږي یو جمپ کوي دې خوا یې نږدې کوي یا دې خوا نږدې کوي یو جمپ کوي همدارنګه راځو بل دی ویو ګریډ لاین اگر ټیک سلیکشن لري کو ګورئ دا اکسل چې کوم ګریډ لاین ختم شو وایي چې نه شو کېږي د فارمټ ته راځئ بیرته ورته دا ګریډ لاین شو کوئ بل دی ګروپ مونږ کنټرول سره دا سلیکټ کړو او دلته به راشو ګروپ باندې به کلیک وکړو دا اوس ګروپ شو دا که تاسې موف کوئ دا ګروپ دی بیا راځئ ورته چې ان ګروپ یې کړه بیرته یې ګروپ نه ختم کړئ دا بیرته ګروپ نه ختم شو اوس راځو ورته چې نه دوباره یې بیرته یې ګروپ نه ځان راځئ ری ګروپ بیرته ګروپ شو زم چې بس ګروپ نه وباسه ان ګروپ یې اوس راځو بل دی ایرو زه غواړم دا روټیټ کړم پورې کم سایډ ته روټیټ کوئ هر طرف ته چې روټیټ کوئ کولی شئ چې هغې طرف ته یې روټیټ کړئ بل هایډ وایډ دی هایډ وایډ ګورئ دواړه چې دی غواړئ کم سایډ ته یې اضافه کوئ او سایز زیاتوئ نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د ایرو سایز زیات کړئ چې هغه هر یو شیپ یوازې ایرو نه نو دا زمونږ نن موضوع السټریشن کې د شیپس چې دی باندې تاسې پوه شوئ بل آیکن دی آیکن که چېرته تاسې آیکن ولرئ انټرنیټ نه راخلئ یا چې د کمپیوټر کې ولرئ نو دې لارې تاسې کولی شئ چې راواخلئ